ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. د هر څه د مخه د قدرمن استاد څخه یوه نړۍ مننه چې په محکومه پښتونخوا کې نه بلکې په محکوم کابل، محکوم افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ نمانځي. نن زه د ژوندون تلویزیون د پردې څخه هم افغان ولس ته او هم دلته نن د ځوانانو ته غواړم په ثبوت باندې دا خبره وکړم، په اسنادو دا خبره وکړم چې دا پښتانه چې د پښتونخوا نه راغلي دوی ډېر افغانان دي، او که تاسې هغسې پارک کې ناست هغه ډېر افغان ده، او که هغسې په چارسده کې خاند هغه ډېر افغان ده. د افغانستان د لوی افغانستان تر ټولو ستر دښمن مضر احتیاطکاره پښتون ده. په ما بل چا ظلم نه ده کړی د پښتون نه پرته. زه بل چا دومره نه یم وژلی، دومره نه یم رټلی لکه څومره چې پښتون زه رټلی یم. زه بې عزته کړی پښتون یم، بې کوره کړی پښتون یم، وژلی پښتون یم. د پنجاب تر څنګ څوک ولاړ دي؟ په وزیرستان کې بریدونه څوک کوي؟ په قندار، په نادالي، په هلمند کې د ډرون الوتکو ته نښې څوک ورکوي؟ د کلکاني د تدفین لپاره کمیسیون څوک راغواړي؟ د لوی افغانستان د تاریخ مسخه کولو کوښښ څوک کوي؟ اجمل بابا وایي پېښور دی او که کوټه زما کور دی، که کابل دی که کندهار دی زما ورور دی. هر غاصب چې په دې کې خنډ جوړول غواړي، که د لر دی که د بر دی مخ یې تور دی. نن د همدغسې یو تاریخ تکرار دی. نن لکه مخکې چې دلته مشران وویلې، دا ورور چې وویلې چې هلته د آیسای د ما خوله راپټوي او زه د آیسای د دښمنۍ ذکر نسم کولی. نن زه د خپل حکومت په خلاف باندې غږ نسم پورته کولی چې ولې د ما تاریخ مسخه کوي. چې چېرته بېکاره رټلی ټیټ پښتون د هغه یې راوستی په وزارت یې کېنولی. د اشرف غني نه یو ژورنالست پوښتنه وکړه، وایي ته ځان ته افغان هویت لیکل غواړې؟ دی ورته وایي مره متصادف نساس. وایي ما په ټکر کې ما اچوه، زه څنګه ځان ته افغان ووایم؟ په تا باندې نن په 2014 کې په 21 قرن کې داسې کس پاچا ده. ایونټ لیډرشپ دې ته وایي د پیښې لیډرشپ. کله چې په ولسونو کې، په ملتونو کې، په جغرافیو کې پیښه راشي، هلته رهبر مشر روزل کېږي، را پیدا کېږي. په هندوستان باندې ظلم او بربریت او د انګریز چپاولو پې باندې، غلامي و پې باندې ګاندي پکې را پیدا شه. وړکی، ډېر وړکی سړی، د بدن نه خوار، د انګریز په خاوره کې، د انګریز په وجود کې زده کړې کړې وې، هغلته وکیل شوی و، په انګریزۍ ژبه باندې پوهېده، خپل کوټ هر شی یې واچول، لاړه د خامتا، د هندوستان خامتا یې راواخیستله، نیم وجود یې لوس که وایي زه د خپلو هندوانو سره، د خپل ملت سره درېږم، زه خپل وطن آزادوم. د ما لاړه انګریزي زده کړه، ما ته اوس انګریزي وایي، ما ته وایي پښتو مه وایه. په موږ باندې چې کوم غم راغلی، که دا په بل وطن باندې غم راغلی، اوس یې په سلګونو رهبران درلودل، اوس به یې خلکو ته رهبران لیږل. د ما نه چې پوه ځوان ده، تکړه ځوان ده، هغه رانه تښتي په کښتیو کې، په د یونان او د اندونیزیا په اوبو کې ډوبېږي او ورکېږي، رانه مړ کېږي. په ما باندې دومره درد ده، دومره غم ده. ما لیډر پیدا نه کړ، ما مشر پیدا نه کړ. زه چې کله دلته په وړو سټیجونو باندې په تلویزیون کې لرو بر افغان یاد کړم چې افغانستان یو ده، په وزیرستان کې ته ولې؟ ما ته وایي ته د آیسای جاسوس یې، ته خدای تاسې راغلي د پېښور نه، آیسای لوی افغانستان غواړي. د ما ولس د خلکو دومره کم عقل کړی ده، دومره یې جاهله کړی، د ما ځوان یې دومره جاهله کړی ده چې څوک د لوی افغانستان دعوه لري هغه ورته د آیسای جاسوس ښکاري. زه نن په دومره خاوره، په دومره خوارۍ کې ژوند کوم، په دومره بدبختۍ کې زه ژوند کوم چې زه د خپل حق، د خپل ورور غږ نشم اوچتولی. نن دلته د ما د پښتونخوا ځوانان، سپین ږیري، مشران، رهبران راځي، په نه روایي وایي افغان وم، افغان یم، افغان به وم، مګرم زه نشم ویلی، مګرم زه نشم ویلی. دا نن ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني په دې باندې هوکړه کړې ده چې تذکرې به ویشلی کېږي پرته د افغان هویت د ذکر څخه. دا خوب ده، خیال ده، محال ده. زه داسې ورور نه کشر غواړم نه مشر چې د ما هویت باندې ملنډه وهي. زه داسې تاجک، هزاره، ازبک، پښتون نه غواړم چې نشه د استبداد لري په زړه کې.
ما ته یو دی که مغول دی که افغان. منګه نور وینه تویولو ته ضرورت نه لرو چې منګه وینه تویه کړو. په وینه تویولو باندې وطنونه نه ساتل کېږي نه آبادېږي. منګه د انګریز په خلاف باندې د 19مه پېړۍ کې د زار روسي لپاره جګړه وکړه، د شوروي په خلاف باندې د امریکې لپاره جګړه وکړه، نن د ترهګرۍ لپاره د ترهګرۍ د نړیوالې ترهګرۍ لپاره جګړه کوو. ملتونه، دولتونه، وطنونه هغه په عدالت باندې آبادېږي. ابن خلدون په المقدمه کې وایي دوه علتونه دي د ملتونو د زوال، او دا دواړه نن په ما کې پیدا شوي. لومړنی ټولنیز عدالت نشتون، دویم د ولس او د ارګ، د ولس او د ولسمشرۍ، د ولس او د اقتدار، د ولس او د دولت ترمنځ فاصله واټن. نن پښتون د هر چا نه زیات محکوم ده، هم دلته هم کوز. نن پښتون چې ارګ ته ننوت دی مجبور ده فارسي ووایي، دری ووایي. پوهنتون ته به دی دانشګاه وایي چې زه ورته وایم چې وظالمه دا خو دري نه ده، دا خو فارسي د ایران ده، دا خو تا وارده کړې ده، تا غلامۍ. وایي ته څه نومېږي، تعصب کوې. پښتون راته وایي. نن دی کلتور په فرهنګ بدلوي، مګر اطلاعاتو ته یې نه ده پام چې اطلاعاتو کلمه خو عربي کلمه ده. ما ته یې وزیر راوست جهاني صاحب، پښتنو بیړۍ ډوبېږي، خپله یې هم ډوبه کړه، فرهنګ یې هم ډوبه کړه، وتښتېده. په ما کې داسې سړی راوسته. تاسې لاړ شئ په افغانستان کې، په دې خاوره کې ورونو تاسې چې راغلي یاستئ له پېښوره، له کوټې راغلي، په دې کابل کې تر ټولو نه زیاته پښتو په دې چرخي کې ویل کېږي. نه په کابل پوهنتون کې ویل کېږي، نه په تلویزیون کې ویل کېږي، نه د سړک په سر ویل کېږي، نه په بازار کې ویل کېږي، په بګرام بندیخانه کې ویل کېږي. زه محکوم یم، تاسې خو خپلواک یې. ته دلته هم راځي د عیسی خلاف خبره کوي، هغلته هم د عیسی په خلاف قرباني ورکوي. زه دربدره یم. عیسی ما ته پښتون جاسوس راوستی ده، پښتون مشر یې راته راوستی، پښتون وزیر یې راته راوستی، پښتون ژورنالیست یې راته راوستی، پښتون ټیکهدار راته راوستی، راته درولی ده. ما ته په خوله کې خاورې رااچي، په سترګو کې شګې راشیندي، راته وایي مه یادوه لوی افغانستان. همغه د ملنګ جان خبره ده، ما ته په غوږ کې وایي مه یادوه جانان څنګه وه. نو که موږ غواړو ځوانانو، لکه څنګه چې دلته مخکې یو مشر خبره وکړه، له دې سپین ږیرو څه نه جوړېږي. دې سپین ږیرو زه د مجاهد په نامه باندې، تاسې د مروت د فضل رحیم مروت صاحب کتاب له مهاجره تر مجاهده پورې ولولئ چې دې مجاهدینو په موږ باندې کومې پېښې کړي، کومې پیرې را باندې کړي دي. د داود خان شهید په وخت کې دوی تللي وو، په کوز تاکال کې به د یونس فدا سره ناست وو، او د افغانستان د هغه وخت اسلامي جمهوریت په خلاف د بوټو چې هغه کمونیست و، د کمونیست پنجابي په وجود کې د افغانستان اسلامي دولت په خلاف باندې د جهاد اعلان جوړاوه، دسیسه یې جوړوله. زه هغه سپین ږیري، همغه مشر، همغه قومندان ووژلم. دی په 450 کې د ټوپک اوږې ته واچو، تر ننه نه ده مړ شوی، تر ننه پورې دی نه ده مړ. مګر ما په هغه وخت کې 2 میلیونه شهیدان ورکړه. د ما کور کلی پټی بمبار سره، زه ووژلی سوم. بیا یې زه راواخیستلم په کورنۍ جګړه په دې کابل باندې. وایي د کابل کې قبلې کږې دي، دا اوس موږ کاږه ولاړ یو. وایي دا به سیخول غواړي، باید کابل وران سي. مکرویانو کې وایي خارجان روسان وایي اوسېدلي روسانو جوړ کړی، دا باید پاک سي. دا کابل یې ویشته، اوس بیرته راغی. په کومه ورځ باندې چې امریکایان راغلل، د امریکا په سفیر باندې د ډوډۍ په جانکیري باندې دا اوس د لاس ایښودلو، د لاس جګولو، په بش باندې د ګلونو د ویشلو، او د وزیر اکبر خان د میډال د ویشلو نوبت نه کېده. همدا مجاهدین ورته ولاړو، همدا سپین ږیري مشران ورته ولاړو، چا ورته ګل ورکاو، چا ورته میډال ورکاو، چا ورته قالینه ورکوله. نن بیا د ترهګرۍ تر نامه لاندې، دې تر نامه لاندې سم دا افغانستان وساتم، دا کابل وساته، تا نه وزیرستان څه غواړي، تا نه پېښور څه غواړي، تا نه مارګله څه غواړي. په دې نامه باندې نن بیا ما محکوموي، وژنې مې. ځوانانو که راویښ نه شئ، را بیداره نه شئ، دغه غټه غمیزه او دا غټه پېښه او دا غټه بدبختي او دا غټ ناورین او دا غټه غلامۍ نه ځان خلاص نه کړئ، په قربانۍ باندې، په سیاسي قربانۍ باندې، په علمي قربانۍ باندې، والله بالله ثم تله لکه دی موږ مشران چې څنګه غلامان وو، دغسې به غلام وو. دا شاته چې تصویرونه دي، په دې کې یو هم د کابل د افغانستان د موجوده افغانستان د محکوم نه ښیم، یو مشر پکې نشته، ځکه موږ هم نه مشر درلوده نه یې لرو. موږ د خوشحال بابا غوندې مشر نه درلوده په تاریخ کې. موږ دا اوس د اسفندیار ولي غوندې نر پښتون نه لرو په دې ټوله خاوره کې دی. موږ دا اوس د محمود خان غوندې هېڅ پیاوړی پښتون دلته نه لرو. ځکه د اقتدار دعوه لرم، ځکه د کابل د پایتخت دعوه لرم، د لوی افغانستان لپاره زه باید مشر هم ولرم.
او که نه راځئ لاړ شو په عوامي نیشنل پارټۍ کې ټول کارټونه واخلو او لمدې ځای نه د عوامي نیشنل پارټۍ د کارمند په توګه باندې د خدایي خدمتګار په توګه باندې سرې پټې په غاړه کې واچو او دلته خدمت شروع کړو. همدا د موږ مسؤلیت د ځوانانو. که غواړئ قرباني ورکئ، که غواړئ په دې وطن کې واوسېږئ، که غواړئ په جګ سر باندې ژوند وکئ، که غواړئ د بابا تاریخ را ژوندی کئ، همدا مو وخت ده. سره یو موټی شئ. د لر او بر افغان دا ارمان نه ده، دا خوب نه ده، دا مسؤلیت ده. دا یو حقیقت ده. لکه دا څنګه چې دا نن دلته مشران راغله، د دوی نه زیات په زرګونو نور ځوانان هلته موجود دي. هره ورځ قرباني ورکوي د لوی افغانستان لپاره. دا ناره اوچتوي، له تاسې نه زیات او په زغرده باندې اوچتوي. راځئ د همدې نارې د همدې سوري لاندې په ګډه باندې کار وکړو، په نره باندې ودرېږو، په ډګر باندې ودرېږو. د خاین نه، د غل نه، پردیپال نه، جاسوس نه مه ډارېږئ. والله بالله ثم تله که دی له ارګ به در پسې راووځي. که دی راوتلی سوی ما پسې به ډېر مخکې راوتی و. اوس هم ورته ولاړ یم، سبا هم ورته ولاړ یم، بله ورځ هم ورته ولاړ یم. خاین ده، پردیپال ده، بېننګه ده، جاسوس ده، دا وطن یې خرڅ کړی ده. په تورخم کې دا اوس هر سهار 6 بجې باندې د پاکستان پاک سرزمین ناره پورته کېږي، بیرغ جګېږي او بېرته یې په 6 بجې مازدیګر اچي دروازه بندوي. دا په 2014 کې دا کار شوی. سپین بولده کې بند کړی دی، ما سره به رسمي پریډ کوي، دی به سبا رسمي پریډ ورسره کوي، لکه څنګه چې په واګه بارډر باندې دی له هندوستان سره کوي. که غږ دې پورته نه کړه سرټیټی به یې، غلام به یې، راتلونکي تاریخ ته به همداسې ملامت یې لکه دوی چې راته ملامت دي. خوشحال بابا وای همدغه شعر باندې ختمومه، وای پښتون بې قدره، مغول بې ننګه، توبه له تورې، توبه له جنګه.